أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورة انعام وما سپارہ آیات نمبر 40-41. مخکې آیاتونو مبارکو کې د کافرانو مشرکانو کفر او شرک ذکر شو. اوس الله پاک دغه کافرانو او مشرکانو ته دعوت ورکوي او په یو ښکلي انداز کې ورته دعوت ورکوي چې اے کافرانو او مشرکانو، کله چې په تاسو باندې د دنیا عذاب راځي یا په تاسو باندې قیامت راشي، نو تاسو به په دغه وخت کې چاته आवाज کوئ چې دا عذاب او تکلیف درنه لري کی، دا قیامت درنه واپس کی. نو څنګه چې تاسو دنیا کې د بوتانو ته او د باطل معبودانو ته خدایان وای او د دین مدد غواړي، نو هغه وخت کې خو بیا تاسو د بوتانو نه مدد نه غواړي، ځکه چې کله به دوی په دریاب کې د دریاب چپو په مخه واخیستل او کشته به په ډوبېدو شوه، نو دوی به الله ته متوجه شو، بیا به بوتانو ته آواز نه کوو، خو الله ته به آواز وکړه ان انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین. کچره الله پاک موږ ته دې تکلیف او مصیبت نه نجات راکو، نو موږ به د الله پاک شکر گزار بندگان جوړ شو، یعنی ایمان براوړو. چې کله به سمندر کنارې ته کشته ورسېده، بیا به خپل کفر او شرک مبتلا شو. نو چې مصیبت در باندې راشي خو بیا الله ته آواز کوي، بیا بوتانو ته آواز نه کوي، او چې مصیبت درنه الله پاک لري کې نو بیا بوتانو طرف ته متوجه شي. نو دا بوتان څنګه چې په دنیا کې تاسو ته خیر نشي رسولی او شر درنه نشي لر کولی، نو دغه شان په قیامت کې هم د الله عذابونه هغه تاسو نه دا بوتان نشي لر کولی، ځکه دې کافرانو او مشرکانو به د دې بوتانو د عبادت متعلق دا خبرم کوله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، چې دا د الله په دربار کې به زمونږ شفاعت او سفارش کوي. نو چې دنیا کې تاسو ته خیر نشي رسولی، نو قیامت کې تاسو ته خیر نشي رسولی، دا د شفاعت قابلم نه دی، نه د دې شفاعت منظوریږي ستاسو دپاره. او کله به دا ویل ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، موږ د دې بوتانو عبادت دې دپاره کوو چې دا واړه خدایان دي او هغه لوی خدای هغه منو، خو هغه ته موږ په دې بوتانو باندې ځان نږدې کوو چې موږ د دې بوتانو عبادت کوو، نو هغې الله ته به موږ د بوتانو په واسطه باندې ځان نږدې کوو، ځکه عبادت کوو. نو الله پاک پې رد کوي چې دا نه د دنیا تکلیف تاسو نه لر کولی شي او نه د آخرت تکلیف تاسو نه لر کولی شي. او بیا د هغې هغه حقیقت بیان کړی دغې کافرانو او مشرکانو چې تاسو خو بیا الله پاک ته په دغه وخت کې آواز کوئ، بوتانو ته خو آواز نه کوئ، نو الله پاک درنه هغه تکلیف که وغواړي نو لرې به کي، او که ونه غواړي نو تاسو نه به لرې نه کي، بل څوک یې لرې کولی هم نشي. او آخري خبره په دویم آیت مبارک کې دا کړې ده
چې دغه تکلیف او مصیبت په وخت کې تاسو بیا خپل هغه شریکان چې د کوم عبادت کوي د الله نه سوا هغه بیا تاسو نه هیر شي او صرف الله درته یاد وي او چې کله تکلیف او مصیبت در نه لري کی نو بیا هغه خپل بوتانو طرف ته متوجه شي. دعوت ورکړې په داسې انداز کې چې تاسو دا بوتان تاسو دا شریکان تاسو دا باطل معبودان دا هیڅ شی نه دی دا د نفع نقصان مالکان نه دي نو راشه د هغه الله عبادت شروع کې چې کوم د تکلیف په وخت کې تاسو ورته आवाज کوي او تکلیف او مصیبت تاسو نه لري کوي. قل ورته وایا اے پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ارایتکم اخای ماته خبر را کې ماته اے کافرانو مشرکانو ان اتاکم عذاب الله کچری راشی پتا سو باندې عذاب د الله په دنیا کې د دنیا عذاب د دنیا یو تکلیف او مصیبت راشی پریشان شي او اتتکم الساعه یا راشی پتا سو باندې قیامت او ساعت قیامت ته ویل شي نو قیامت په دوه قسمه ده یو ته قیامت صغرا ویل شي وړو کې قیامت او یو ته قیامت کبرا لوی قیامت ویل شي. نو قیامت صغرا وړو کې قیامت دا د انسان مرګ ده چې مرګ راشي بد د پاره قیامت قائم شي من مات فقد قامت قیامته څوک چې مړ شو د قیامت قائم شو د سره جزاء او سزا سلسله شروع شوله. نو یک مرګ در لراشي او اتتکم الساعه کتا سول مرګ راشي وړو کې قیامت در باندې راشي او یا د ساعت نه مراد لوی قیامت دی کلوی قیامت پتا سو باندې راشي غبم راضی ناصافا غیر الله نو آیا سوا د الله پاک نه تدعون تاسو به आवाज کوي بل چاته نو نه تاسو د عذاب په وخت کې بل چاته आवाज کوي او نه د مرګ په وخت کې او نه د قیامت په وخت کې بل چاته आवाज وکي بلکې الله تبا आवाज کوي. ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتینی اے مشرکانو په د خپل دعوه کې چې زمنګ د بوتانم سکول شي نو بیا تاسو د عذاب په وخت کې د بوتانو نه مدد ولې نه غواړي د مرګ په وخت کې د بوتانو نه مدد ولې نه غواړي چې د مرګ نه بچ کې او د عذاب درنه لري کی. بل ایاه بلکې خاص الله پاک تدعون تاسو ورته आवाज کوي او داغه سوال کوي تاسو په دغه وخت کې فیکشفو نو هغه لري کوي ما هغه تکلیف او عذاب تدعونا چې تاسو سوال کوي د الله نه الیه د هغه تکلیف بارکه چې الله دا تکلیف دی دا مصیبت دی دا عذاب دی دا رانه لري کا نو الله پاک لري کوي بل څوک نشي لر کوله ان شاء کچره الله پاک د هغه تکلیف او مصیبت لري کولو اراده وکي نو الله به لري کوي او ک الله پاک اراده نه کوي د هغه تکلیف او مصیبت لري کولو نو بیا بل څوک تاسو نه نشي لر کوله بیا به تکلیف او مصیبت کې نو تکلیف او مصیبت خو الله پاک سره رابطه کوي هغه ته आवाज کوي دا غنه سوال او دعا غواړي وتنسونا او تاسو هیروي په دغه وخت کې ما تشركون هغه سوچ تاسو شریکان ګرځوي د الله سره نو د عذاب په وخت کې د تکلیف او مصیبت په وخت کې بیا بوتانو نه سوال نه کوي ځکه چې پته ورته چې دا بوتان زمونږ هیڅ نشي کوله دا د تکلیف او مصیبت زمونږ نشي لر کوله. قل ارایتکم او یا اے پیغمبر علیہ السلام د خلق ته چې تاسو خبر را کې ماته ان اتاکم عذاب الله کچری راشی پتا سو باندې عذاب د الله او اتتکم الساعه یا راشی پتا سو باندې قیامت نو کاغه وړو کې قیامت مرګ دی او کلوی قیامت دی غیر الله تدعون نو آیا سوا د الله نه تاسو بل چاته आवाज کوي نو په دغه وخت کې تاسو بیا بل چاته आवाज نه کوي بلکې الله ته आवाज کوي. ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتینی په د خپل دعوه کې چې تاسو د بوتانو بارکه کوم عقیده ده چې دا نفع نقصان رسول شي بل ایاه تدعون بلکې خاص الله پاک ته تاسو आवाज کوي فیکشفون هغلری کوي ما هغه تکلیف او مصیبت تدعون چې تاسو سوال کوي او دعا غواړي د الله نه الیه دا تکلیف او مصیبت بارکه ان شاء کچره الله اراده کی دا تکلیف بدر نه لري کی.
وتنسونا او تاسو هیروي په دغه وخت کې ما تشركون هغه سوچ تاسو شریکان ګرځوي د الله پاک سره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين.